دا زمونږ ستاسو په دې جسم کې شاوخوا 360 بندونه او اعضا دي. که چېرته زمونږ ستاسو دا جسم کې د څومره اعضا چې دي که نه، دا ټول راغونډ کې نو تقریبا 360 اعضا جوړیږي. په دې هر یو بند باندې په موږ تاسو باندې لازم دي چې د الله جل جلاله شکر وباسو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په هر بنده باندې د دې هر یوې عضو شکر ویستل او صدقه کول دا ضروري دي. ګورئ چې ستا لاسونه جوړ دي، سترګې دې جوړې دي، غوږونه دې جوړ دي، خوله دې جوړه ده، پښې، هر څه، نو په دې هر یو باندې تا باندې لازم دي چې ته صدقه ورکړي، د دې دپاره چې ته شکر وباسي چې الله جل جلاله سالم جسم درکړی، او هر ورځ په تا باندې لازم دي چې ته د الله جل جلاله شکر باید وباسي. د دې دپاره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زه تاسو ته یو عملی شکر ویستل درته ښیم. هغه عملی شکر ویستل څه شی دی؟ هغه دا دی چې تاسو باید د ساخت په وخت کې 2 رکعاته نفل وکړئ. ساخت کوم وخت وایي؟ هغه وخت وایي چې کله چې لمر ښه راجګ شي، 15-20 دقیقې ورباندې تېرې شي، د دې نه واخله تر څو پورې چې د ماسپښین د مانځه وخت داخلیږي، یعنې تر زواله پورې. دا ټول وخت دا د ساخت وخت ده. په دغه وخت کې که چېرته یو مسلمان راولاړ شي او فقط 2 رکعاته نفل وکړي، دې ته د ساخت لمونځ وایي که نه. نیت کې هم دا رقم راولي چې زه د ساخت 2 رکعاته لمونځ کوم. دا 2 رکعاته لمونځ چې دی وکړي، دا په حقیقت کې داسې ده لکه ده چې د دې ټول جسم شکرانه ادا کړې وي، لکه د دې هر یو بند او د دې هر یو عضو لکه ده چې شکر ادا کړی وي او د الله جل جلاله په لاره کې صدقه ورکړې وي. دا داسې یو صدقه ده چې په دې کې زموږ ستاسو پیسې نه مصرفېږي. دا په حقیقت کې ډاډګیرنه ده غریبانو ته یا هغه خلکو ته چې هغوی پیسې په صدقه کې نشي ورکولی. اسانه طریقه ده. که چېرته ته غواړې چې په رښتیا باندې د الله جل جلاله شکر ادا کړي او په ډېره لوړه کچه باندې د الله جل جلاله ذکر او یاد وکړي، نو د ساخت لمونځ کوشش وکړه چې ادا کړي. اول دی الله جل جلاله ما ته توفیق راکړي چې دا لمونځ وکړم. په دې وخت کې اکثره خلک مصروفه ډېر زیات او پام یې نه وي. حال دا ده چې سبحان الله 2 رکعاته لمونځ دا هغه لوی ذکر ده چې په دې سره د ټول جسم د دې 360 اعضاو او بندونو د دې ټولو شکرانه ادا کیږي. که چېرته موږ راولګېږو او د دې هر یو عضو یوه افغانۍ یا یو ډالر هم صدقه ورکو، نو تاسو فکر وکړئ چې د ورځې دا څومره صدقه شوه. 360 څومره ډېر مال ده چې موږ بیا هر ورځ ورکوو، د دې لپاره چې فقط د دې جسم هغه شکرانه ادا کو. خو حال دا چې اسلام موږ تاسو ته الحمدلله دا طریقه اسانه کړې ده چې باید موږ تاسو د ساخت په وخت کې 2 رکعاته نفل لمونځ وکړو. بس په دې سره به موږ تاسو د الله جل جلاله لوی یاد کړی وي او یقینا چې د الله جل جلاله شکر به مو ادا کړی وي او صدقه به مو ورکړي وي او ډېر یو لوی ذکر به مو کړی وي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي.